د آسیا په زړه کې یوه داسې سیمه چې جغرافیه یې ستراتیژیکه، خاوره یې د کانونو خزانه، خو تاریخ یې د جګړو او محرومیتونو یو ناتمام فصل دی. आपको अगर ये पता हो कि दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं, هغه تږې ځمکه چې له لسیزو راهیسې د اوبو پر ځای د خپلو بچیو په وینو خپله تنده ماتوي. दो लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके. دلته د لسیزو راهیسې د غرونو په غیږ کې یوه داسې جګړه روانه ده چې په 2015 کال کې شدت نړۍ ته ټکان ورکړی دی. دا سیمه چې د پاکستان 40 سلنه خاوره جوړوي نن ولې د اور په لمبو کې سوځي. د خونړي جنگ دا غوسه له کومه را پیدا شوه؟ په دې مستند کې موږ د بلوچستان د تیر تاریخ پاڼې اړوو او د 2015 میلادي کال تر خونړیو پیښو پورې د دې جګړې ریښې راسپړو. बलूचिस्तान के इलाके सनी शोरान में दहशतगर्दों ने 7 मजदूरों को अगवा कर लिया. बलूचिस्तान में क़याम अमन का मिशन. बलूचिस्तान के जिला ज़ोब में कल रात कोयटा से लाहौर जाने वाले बलूचिस्तान د جغرافیه زندان او د تاریخ جبر.